بسم الله الرحمن الرحیم د ولس غږ یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستړي مشئ په دې هیله چې ټول لا ډک روغ اوسېږئ نو د کونړ سیند او ترڅنګ مې بیا یاسر جان لارې ژوندی لره چې راغی کونړ ته موږ ته مو بلنه راکړه خپل چینل کې مننه وصال صاحب زموږ لیدونکي هم نن نازوئ که نه مننه د غره په سر د ګلو ویش دی نه مې لالی شته نه یې برخه ټوله ما ژوند کې خو اوس تازه له مسافرۍ راسو شوی نو ایران کې نو اوس فلحال همداسې وزګار زه ګرځم چې داسې کله بنډاري بیا زنګ وایي ملګري دوستان ټول راټولېږي کینو ترنم خو زیات وخت کې ډېر ورکوټ یم هغه وخت نه ترنم کوم نو تقریبا دغه اووه کاله به کېږي اته کاله به شاوخوا چې ترنم ډېر د کور ور خوب مې خلاص نه وي پرېښی د کور ور خوب مې خلاص نه وي پرېښی بیا به زه مور پسې دومره بې پروا یم دې خوا پلار مور مې همداسې نه وایي فکرونه مې لږ مخالفت کوي نو ملګري شته ملګري مې سپورټ کوي بیا خپله کورنۍ کې مورکۍ مې ډېر سپورټ کوي د کونړ سیند چپې مې وړې ما ډوبوینه بې ننګه یار مې راته لاس نه راکوینه وړې وړې سلګۍ وهم ژړا بسم الله الرحمن الرحیم د ولس غږ یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستړي مشئ په دې هیله چې ټول لا ډک روغ اوسېږئ د سیند غاړه او کله چې د سیند غاړې نوم واخیستل شي پوه شوې نو زموږ د افغانستان د خلکو خصوصا د افغانانو په ذهن کې ډایرکټ اول د کونړ سیند ذهن ته راځي ځکه چې دا د کونړ سیند په افغانستان کې دا بیا ډېر مشهور دی نو د کونړ سیند او ترڅنګ مې بیا یاسر جان ستړی مشئ خیر علي خپرونه مننه آباد اوسې لارې ژوندی لره چې راغی کونړ ته موږ ته مو بلنه راکړه خپل چینل کې مننه درنو ملګرو وصال صاحب تاسو زما ښه پېژنئ د قوارې سره بیا اشنا استئ له غږ سره بیا اشنا استئ ځکه چې دا د ښکلې څېرې ترڅنګ یو ښایسته غږ هم لري چې په خپل غږ باندې تل ښایسته ترنمونه هغه که سرود اوسي غزلې اوسي شعرونه اوسي خپلو لیدونکي یې پرې نازولي دي وصال صاحب زموږ لیدونکي هم نن نازوئ که نه مننه ولې نه ټپې دي ټپو په سروکې دی نو لومړی کې درنه څه اورو څه به وایي ټپې ووایم مهرباني د غره په سر د ګلو ویش دی نه مې لالی شته نه یې برخه ټوله ما دا لیونې ګرځه په چمکې ګرځه چې ډاډه در باندې ما په مخ دې زخې مزیدارې وجنې مردارې لمانځه دېستما خدای دې زما د غېږ رباب کم چې هر ماښام دې په مرې ګوتې وهمه په ننګو دې دانې وشم چې د بور کنډه کې داړ وړ شي نه زلفې په برګو در کې وینځي په نر باندې وچوي کسیزینا خدایا زما جانان زما کړې چې زما نشو جد تور خاورې شي نه سترګې مې ستا سترګو غټې لرنجو ډکې تابرته ملکترما ستا خو کله زه کله سارت
کیږي مینه خو جانا نه داسې نه کیږي ستا خو کله زه کله ساړه کیږي مینه خو جانا نه داسې نه کیږي مینه خو جانا نه داسې نه کیږي. ډیره مننه ډیره مننه. وصال صاحب غیر د ترنم نه چې په خپل غږ باندې خپل لیدونکي نازوي نور ورځني ژوند کې کومې چارې مخته وړئ؟ ورځني ژوند کې خو اوس تازه له مسافرۍ راستون شوی یم ایران کې نو اوس فلحال همداسې روزګار ګرځم شی نشته. ایران کې کار لپاره تللی وې که نه مخکې تګ لپاره؟ نه کار لپاره تللی یم. مخکې تګ پلان مې لره خو ونه شو هغه شان چې مونږ نو کار لپاره تللی یم دا لنډ وخت لږ وخت کېږي بېرته ډیپورټ شوم افغانستان ته. نور په خپل اضافي وخت کې د ادبي ناستو کې ډیرو کې دغې برخه اخلئ؟ ولې نه ملګري زیات دي بس چې کله بنډاري بیا زنګ وایي ملګري دوستان ټول راټولېږي کینو نو څوک شعر وایي څوک ترنم کوي څوک تفریح ټول ملګري کینو راټولېږي. څومره وخت نه ترنم کوئ څومره وخت مو کېږي؟ ترنم خو زیات وخت کېږي ډېر ورکوټ یم هغه وخت نه ترنم کوم نو تقریبا دغه اووه کاله به کېږي اته کاله دا شاوخوا ترنم ډېر ورکوټ یم ماشومتوبه مې ترنم کوه. دا ترنم کوم خپل هنر لري که لیدونکو ته یې ووایي؟ نو هنر دا خو الله فقط د استعداد دی چاته غږ ورکړی چاته داسې الهام دوی شاعران نو موږ ډېر وخت نه زما شوق همداسې ترنم سره نو دا د ملګرو تشویق و ډاډ چې دې سره راورسېدو او اوس هغه د ستاسو مخې ته ولاړې ترنم. دا یو خبره وکړله چې دا یو خدای ورکړه چې هغه ښایسته وي هغه ترنم کولی شي خو ما ډېری خلک لیدلي چې ډېر ښایسته ښکلی غږ لري پوه شولې هغه مختلفو رسنیو کې دغو کې برخه اخلي ولې هغې ترنم نشي کولی؟ نو ولې نشي چې کار وکړي په ځان باندې ولې نه چې غږ یې ښه ولې ترنم نشي؟ څه لرئ لیدونکو ته به نو سروکې ورته وایي؟ سروکې به وایم کونړ سیند سروکې به وایم. او بس تا کونړ سیند هم دی که نه؟ د کونړ سیند چپې مې وړې ما ډوبوینه بې ننګه یار مې راته لاس نه راکوینه وړې وړې سلګۍ وهم ژړا راځینه د کونړ سیند چپې مې وړې ما ډوبوینه بې ننګه یار مې راته لاس نه راکوینه وړې وړې سلګۍ وهم ژړا راځینه ما د کونړ د سینه جار کړې ما د کونړ د سینه جار کړې و زما جانان به پکې مخ وینځلې وینا وړې وړې سلګۍ وهم ژړا راځینه د کونړ سیند چپې مې وړې ما ډوبوینه بې ننګه یار مې راته لاس نه راکوینه وړې وړې سلګۍ وهم ژړا راځینه د کونړ سیند غاړې له راشه د کونړ سیند غاړې له راشه و زواننګې په لکو ورو ورو ډکومه وړې وړې سلګۍ وهم ژړا راځینه د کونړ سیند چپې مې وړې ما ډوبوینه بې ننګه یار مې راته لاس نه راکوینه وړې وړې سلګۍ وهم ژړا راځینه. ډېره مننه ډېره. وصال صاحب د کونړ چپې خو رښتیا هم چې ډېرې خطرناکې دي خو اعتدال څوک وساتي. دا راته ووایه د ترنم مخنیوی مو څوک کوي؟ کورنۍ کې دوستانو کې فامیل خپل خپلوان؟ نه دوستانو کې خو نه کورنۍ کې بیا ترونه مې لږ مخالفت راسره لري نو بیا د هغې نه دېخوا پلار مور مې داسې نه وایي خو ترونه مې لږ مخالفت کوي. او څوک دې ورته ډېر سپورټ کوي چې کوه ترنم؟ نو ملګري شته ملګري مې سپورټ کوي بیا خپله کورنۍ کې مورکۍ مې ډېر سپورټ کوي. ایا که مورد ته چا ویلی چې تا ترنم کړی پوه شوې ته ډېر خراب غږ لري؟
نو دا خو راځي ولې نه ډېر مخامخ درته چا ویلي ولې نه ډېر راته هغه وخت کې څه فکر دی کولی نو ایا تا هم فکر وکړې زما غږ خراب دی که نه نه خو هر سړی خپل ذهن لري نو موږ ترنم کوو که ښه که خراب وي موږ خپل ذوق نه کوو ماشاءالله ستاسو ډېر ښایسته غږ دی دا هم په دې خاطر باندې ویل ډېری خلک وي ذوق نه لري که نه لکه دلته دا ګوره ډېری دوستان اوس ولاړ دي پوه شي د دې کې به داسې کسان شاید اوسي چې هغې په ترنم په خوند باندې نه پوهېږي هغې حتمني ذهن کې دا خبره ګرځي پوه شوې چې دا غږ خراب دی خو څوک چې ذوق ولري او په خوند باندې پوهېږي هغه کلسي یو معمولي ټپه هم توکي په هغې ډېره ښه لګېږي ډېره مننه وصال صاحب چې موږ سره خپرونې ته آماده شوې او راغللې خپلې قیمتي وخت مو موږ ته راکړو موږ به خدای پاماني لیدونکو سره واخلو تا نه وروستۍ کیسه اورو د باقر صاحب غزل دی ستا یادونه رایادېږي چې تنها یم یوه لپه شګې شمار ما لګیا یم ستا یادونه رایادېږي چې تنها یم یوه لپه شګې شمار ما لګیا یم د کور ورخوب مې خلاص نه وي پرېښی د کور ورخوب مې خلاص نه وي پرېښی بیا به زه ورپسې دومره بې پروا یم یوه لپه شګې شمار ما لګیا یم ستا یادونه رایادېږي چې تنها یم یوه لپه شګې شمار ما لګیا یم د اوبو په ځای مې عطر ګل ته ورکړه د اوبو په ځای مې عطر ګل ته ورکړه زه مین تر دغې حده په ښکلا یم یوه لپه شګې شمار ما لګیا یم ستا یادونه رایادېږي چې تنها یم یوه لپه شګې شمار ما لګیا یم شوخې سترګې دې زما چې نه ړندېږي شوخې سترګې دې زما چې نه ړندېږي مسلسل داس مودې نه په ژړا یم یوه لپه شګې شمار ما لګیا یم ستا یادونه رایادېږي چې تنها یم یوه لپه شګې شمار ما لګیا یم ما په خپله ځان وژلی دی باقره ما په خپله ځان وژلی دی باقره زه په خپل ځان باندې ګوایم یوه لپه شګې شمار ما لګیا یم ډېره مننه ژوندی اوسې بیا هم ډېره مننه چې راغلی زموږ بنډار ته موږ سره مو برخواست کور مو ودان مننه ژوندی اوسې درنو لیدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه پورې راسره وئ وصال صاحب په ښکلي غږ باندې مو تاسو ونازولئ تاسو ته وړاندې کړو په دې هیله چې دغه خپرونه مو خوښه شوي تر بیا ښې چارې